بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. په تیر لیکچر کې ستاسو ما د کورس در وپېژانده او ستاسو پوه شوئ چې په دې کورس کې به څه زده کوئ او دا کورس د څه په اړه ده. دوستانو راځو اوس مونږ دې ته چې سی شارپ څه شی ده اول یې مونږ باید زده کړو. سی شارپ چې دا د کمپیوټر پروګرامینګ لینګویج ده، یعنې د کمپیوټر پروګرامونو د لیکلو دپاره کاریږي. کوم چې د مایکروسافټ لخوا لیکل شوې ده او د مایکروسافټ لخوا تمویل کیږي او د مایکروسافټ سټنډرډ ژبه ده او هم د اکما لخوا هم دغه د یو سټنډرډ ژبې په توګه پیژندل شوې ده. دوستانو سی شارپ چې ده دغه ماډرن لینګویج ده، آبجیکټ اورینټډ لینګویج ده، یعنې ټول فوکس یې په آبجیکټ باندې راڅرخي. ټول دا چې کله سی شارپ کله څه وایي د آبجیکټ په هکله وایي، د آبجیکټ په هکله خبرې کوي. سی شارپ چې ده دا ډېره یوه قوي ژبه ده. په دې کې مونږ ستاسو کولی شو چې ډیسکټاپ اپلیکیشن ولیکو یا یې جوړ کړو، همدا ډول ویب بیس اپلیکیشن هم مونږ په دې کې جوړ کړو، همدا ډول د موبایلز اپلیکیشنز هم په دې ژبه کې جوړ کړو. یعنې که چیرې تاسو دا یوازې دغه ژبه زده کړئ، تاسو کولی شئ چې د هغې کلاوډینګ کمپیوټینګ هم په دې کې وکړئ، مشین لرنینګ هم په دې کې وکړئ، ارټیفیشل انټیلیجنس په هکله هم تاسو څه ولیکئ او هغه زده کړئ او همې امپلیمنټ کوي. همدا ډول هغه خلک چې ګیمینګ ډېر شوقیان دي هم کولی شي چې هغه ګیمونه که 2D وي او که 3D وي د سی شارپ په مرسته یې تاسو ولیکئ او جوړ کړئ. یعنې دغه جنرال پرپز لینګویج ده، د هر مقصد لپاره، د هر څه شي جوړولو لپاره تاسو کارولی شئ. یعنې ډیسکټاپ، ویب، موبایل، کلاوډینګ، مشین لرنینګ، ارټیفیشل انټیلیجنس، ګیمینګ او هر څه دلته تاسو زده کولی شئ. اوس خبره راځي چې دغه ژبه مونږ باید ولې زده کړو. لکه څنګه چې ما تاته مخکې ویلي چې په دې کې مونږ هر څه جوړولی شو، ځکه یوازې یو ژبه ده چې باید مونږ زده کړو او هر څه دپاره مونږ یې کارولی شو. د دې سینټیکس، د دې سټرکچر به مونږ هر ځای کې کارولی شو او دا ځکه مونږ باید زده کړو چې دا ډېره اسانه ده. دا سی پلس پلس او جاوا ته ورته ده. جاوا غوندې کومه سهولتونه یا اسانتیاوې چې په جاوا کې، سی پلس پلس کې دي یا سی کې دي، هغه ټول په سی شارپ کې ستاسو موندلی شئ او دلته یې لیدلی شئ او زده کولی شئ. او دا د مایکروسافټ لخوا ورته وده ورکول کیږي، یعنې یو تر شا یو قوي عناصر موجوده چې د دې ژبې د پرمختګ او د ودې سبب ګرځي. یعنې دوستانو د دې زده کړې دوه دلایل دي چې دغه یو ډېره اسانه ده. سی هغه څوک چې سی او سی پلس پلس او جاوا کې یو څه ناڅه تجربه لري، هغه دغه ژبه ډېره اسانه موندلی شي او د هغوی پخوانیو ژبو ته ډېره ورته ده. او دوهم دغه چې دا ډېره قوي ژبه ده، په دې کې ستاسو هر ډول اپلیکیشن جوړولی شئ. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.